د هلمند ولایت په باباجي ولسوالۍ کې د څرک ادبي ټولنې له لوري د یووالي تر عنوان لاندې په جوړه سوې مشاعره کې د یاد ولایت د بېلابېلو ولسوالیو شاعرانو، لیکوالانو، نطخوانانو او فرهنګي اشخاصو ګډون کړی و چې پر مهال یې د یاد ادبي ټولنې مشر مولوي نصیر احمد مهاجر وویل پر ټولنه د شعر او لیکوالۍ اغیزو ته په کتو به د شعر او لیکوالۍ د پراختیا لپاره خپلې هڅې لا پیاوړې کړي. نو دغه غونډې زموږ یوازینۍ د دغه غونډې څخه هدف که د نن مشاعره ده کې په راتلونکي کې جوړوو انشاءالله العزیز نورې مشاعرې په پلان کې لرو او الله جل مجهود زموږ د دې ټولو ملګرو ترمنځ اتفاق او یووالی راولي. یوازینی هدف مو دغه فرهنګ، ادب او ملي افکارو ته خدمت کول دي او همداراز زموږ د ټول هلمند ادب پالان مو پر یوه ټغر راټولول همدا هدف دی. همدارنګه لیکوال او شاعر محمد اسماعیل شریعتیار د لیکوالۍ او شاعرۍ پر ارزښت خبرې وکړې او ویې ویل مشاعرې د پښتني ټولنې د کلتور اساسي برخه ده او د دې کلتور د ساتنې او پالنې برخې په شعر او لیکوالۍ کې تر ټولو ښې انځور او ساتل سوي دي. نوموړي پر شاعرانو او لیکوالانو ټینګار وکړ چې په خپلو لیکونو او شعرونو کې د پښتني ټولنې کلتور په پام کې وساتي. یوه خبره دا ده چې شاعرانو، ادیبانو، هغه کسانو چې د دغسې مجالسو یا د دغه لارې راروان یاست، تاسو مطالعه وکئ، کتاب وګورئ، خو دا کتاب په عمیق ډول وګورئ، د کتاب په مفاهیمو سر خلاص کئ او هغه مفاهیم یې لومړی په ځان کې راولئ او بیا په بل کې. د کتاب بې مطالعې انسان هدایت نشي پیدا کولی. همداراز د مشاعرې ګډونوالو د هیواد، ټولنې او خلکو د یووالي ارزښتونه د شعر په ژبه روښانه کړل او په خپلو شعرونو کې د یوې ټولنې اساسي ستونزې او حل لارې انځور کړي وې. سپینا بیرغه ته ځوانۍ در ځار کړلې ظلمون اوس نوره پېژه پاس د ارپه وړو دیوالو د ډیرو محبت به نتیجې راته تمام سي چې چا باندې باور وکړو هغه باندې الزام سي او یو موږ هم ملامت اعتبار مو جوړ عادت دی کنه په داسې خلکو قدرمن سړی بدنام سي. زړه به دې واخلي ښه ارام خوږ دی ډک د کوثر د اوبو جام خوږ دی مؤمنه هر وخت یې په مینه لوله هر یو آیات ته سپین کلام خوږ دی جهان ورکړی د بابا لقب دی نوم د آدم علیه السلام خوږ دی. دا په داسې حال کې ده چې څرک ادبي ټولنه په هلمند ولایت کې وخت ناوخت دا ډول ادبي مشاعرې ترسره کوي چې موخه یې د خپل هیواد او ټولنې د کلتور ساتنه او پالنه ګڼل کیږي.